دلته هغه عادي صاحب کښېنستی هغه چیرې دی؟ عادي صاحب یې پرون جواب کړی. ولې؟ جواب یې کړی نو خطرت یې مزاحمت چې جوړ کړی و ما هم وسپېټ په جواب یې پرون عادي صاحب جواب کړی رئیس صاحب. زما په خاطر باندې صرف رئیس صاحب زما انډیوال عادي جواب کوي. اوه که ته داسې سره روان یې ما هم جوابوي. ښه ده لکه زما د مرګ اورېدلي دي. ستا سر خلاص ده لکه زما د مرګ اورېدلي دي زما انډیوال جوابوي. دلته ډاون دلې ګرځي او دی د انډیوال د ډاون انډیوال څنګه جوابولی؟ ډاون دلې ګرځي دی انډیوال څنګه جواب کوي؟ چیرې دی اساس رئیس؟ رئیس مو چیرې دی؟ رئیس په لاس راوځي. چا شي جواب وایي چې رئیس چیرې دی؟ د رئیس په کیسه کې لاس رئیس صاحب څنګه یې؟ ما راغلی وم مخکنۍ خبر دی ورته رئیس څه دي؟ ما رئیس صاحب ډېر ښه سړی دلته ګرلس په سټوډیو کې ناست خوارکي به نفس تنګ شوی د باندې ووځو لمر دی جوس مس وڅښو. عبدالله صاحب نور مزاحمت مه کوه ته مه راځه دا ملګري له کاره مه باسه نو زه مجبور یم دا همسې واخلم. ګوره ګوره هلکه دروازه بندوه بل وخت میره پرېږده. رئیس صاحب اجازې رالیږي. ته زما خبره وه ګوره دا پټان فلم ته ژباړې وه ژباړه مې وه په دې کې د اشرف خان غږ ماته راکړه یاره نه. عبدالله صاحب چې د چوک څخه مزدور راولم دا پټا نه کوم دا غږ سر خلاص کړه نور مه راځه مزاحمت مه کوه یاره. نو ولې داسې دا ته لاړ شه لاړ شه اوس لاړ شه ناکي ماڅه مه راخوه ځه دروازه بندوه. دروازه بنده و بې اجازې رالیدی پرېږده بس. یاره دا څه سټرېس ناکه دونه خوښ دي. ګوره دا زما وایسه ته ورته ګوره زما در فلم نه دی شاهرخ خان دا په هغه کې ما غږ ماخ کړی نو چې ول کرن دا چیرې ته زما ټلیفون ولې نه پورته کړې د سنیل سره چې بل وارې خبرې ونه کړې. خدای ته ګوره ولاړ شه بله بس ته ما به جوابوې بلې چې واس ما به جوابوې په پښتو سمه ځم ورشه دروازه پسې بنده کړه ورشه.